عزیزانو داس یو بل مؤذن د جناب رسول الله بلال رضی الله تعالی عنہ دی. نور د اسلام د هغه د راوړلو واقعات مونږ ټول بیان کړي، او د هغه یو خبره د تعرض کوم چې بلال پر رسول الله څومره ګرانو او حضرت بلال ته جناب رسول الله څومره ګران، او بلال رضی الله تعالی عنہ ته څومره لوی مقام او عزت الله ورکړي. یو زندگی ان شاء الله که خدای له منظور ونو دی جمعه باندې او بل به ان شاء الله بیا بل جمعه باندې داغه دو حالات ذکر کوم درته ان شاء الله. اصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د هدایت ستوري دي. نو موږ ورونو که د عشق په صادر کې ځان دننه کو، نو د عشق سبق به موږ د صحابه او د مدرسې نه یادو چې د نبی علیہ السلام په ذات باندې هغوی څنګه عاشقانو. که موږ د سخا عادت کو، مال د خدای پر رضا ورکو، نو مدرسې د صحابه او د سخا ته به لاړ شو چې صحابه کرامو څرنګه سخا کړې وه په موجودګۍ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که موږ جهاد کو، نو موږ به د جهاد د زده کړې دپاره مدرسې او صحبت د صحابه کرامو ته ځو چې هلته وګورو چې د پیغمبر علیه السلام صحابو څرنګه جهاد کړی. او که موږ عزیزانو مدرسه یو قرآن او سنت زده کو، نو بیا بمزو هغه مدرسې د اصحاب الصفو ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کوم دعوت الی الله کو، نو موږ به بیا مزو مسجد نبوی ته چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د تبلیغ کار څنګه کړو. کومه حکومت او سلطنت غواړو چې موږ له حکومت ملو شي، سلطنت تراته ملو شي، امارت تراته ملو شي، نو بیا بمزو مدرسې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الته وګورو چې خلفای راشدینو څرنګه د حکومت انداز چلولې. او که د قضا میدان ته ځو قاضیان جوړیږو، مفتین جوړیږو. اوس خو الحمدلله چې لوټه اوچته ورلاندې 200 مفتین تشریف فرماوي. نو دا چې دا دین معامله لتاړ پتاړ د معامله خو تاسو هم پوهیږئ او موږ هم پوهیږو. هغه مین وجه دا ده چې اهمیت نه دی معلوم. نو که موږ د افتا او د قضا میدان ته ځو، نو دغه چل او طریقه د افتا به د مدرسې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یادو. او معززو که موږ او تاسو د یو بل سره رشته او دوستی ساتو، محبت ساتو، نو دې دپاره به موږ او تاسې مدرسې د سردار کونین ته ځو چې صحابو په خپل منځ کې د رشته د محبت څنګه ساتلې وه. او که موږ دعوه کوو د اهل بیتو د محبت چې اهل بیتو سره مینه وکړو، نو د اهل بیتو د مینې طریقه او نقشه به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تزو او هغه مدرسه کې به د اهل بیت سره د محبت درس او نقشه ان شاء الله حاصلو. نو بیا به زموږ استاد جون کې ډېر ښکلاوي او رڼاګانې راشي، جون کې هم او قبر کې زندگی هم او د حشر میدان ته تلل هم. بیا به ان شاء الله ټوله سوي رڼا رڼا به وي ان شاء الله. او که موږ دا ټول د ځان نه شروع کړو، نو د ځان نه ګوره کار برابرېږي نه، قانون نه جوړېږي. د اسلام بنیاد دا په اخلاص بنا دی، او د اخلاص سبق او طریقه موږ ته صحابه وښودله چې داسې اخلاص پکار دی. نو الله جل جلاله د دې ټولو نه باوجود وروسته وفرمایل رضی الله عنهم ورضوا عنه. نو ورپسې سردار کونین او فرمایل اصحابی کالنجوم، اصحاب زما پشان د ستورو دي. اے امتیانو زما، تاسو چې اړ یو ستوري پسې لاړئ تاسو به هدایت ته ورسیږئ.
نو پدې کې په هغه خلق باندې چې هغه خوارج دي اهل بیت ته بد وي هغه مر دراغه او چې کوم روافض دي خلفای راشدین ته او د 50 صحابو نه مرستو ټولو او مکه ته مؤمنان نه وي نو په دې باندې را دراغه نو معززو ثابت او سالم عقیده د چا ده اهل سنت والجماعت ټول وي الحمدلله اهل سنت والجماعت څوک دي ما انا علیه و اصحابی ما چې کومه طریقه او زما د صحابو نه کومه در پاتې ده په دقه باندې راځي نبی علیہ السلام فرل کامیاب بشي بس نو ځان نه به طریقې نه جوړو ځان نه به دین نقشې نه جوړو ځان نه به کوم د خپل عقیدې د ثبوت لپاره با د قران د آیاتونو احادیث په نه اخلو ورنه ته خپل سیاست قائمه خپل روب داب قائمه بل طرف نه بدر نه تحریف وشي او الله فرمای ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله د بنی اسرائیل مولیان مبارک فرمای چې دوی خپ دی پویږي چې موږ تحریف کوو د پیغمبر علی السلام خلاف پدې خپ پویږي یعنی پدې خپل غلطۍ پویږي خو بیا هم دوی دا کار کوي الله وای دا ډېر بدبخت خلق دی نو اسنه چې بیا پاغه خلقو کرانه شو نو د ځان نه بدین نقشه نه جوړو موږ ته الحمدلله صحابه ټول مکمل را رسولي دي بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه مکرمه تراغه معزز په ایمان وای چې د غوان کې زما د چا سره مینه ده راس یو مثال درته درکوم زما د چا سره مینه ده او د هغه په مینی اظهار باندې ما باندې د جرند پل کې خودلې شي په ګرم شګو کې می سملای بر را باندې کانی انبار کی او باوجود د دین لاندې یو ټکی کوم چې الله یو دی الله سره نو وای دسه چې الله یو دی ویم بچ الله یو دی وی تکلیف بدر تس دوباره کو ډبل به کو تیار مرکه په ایمان یو ویا د هغه چا کوسی مخکې سملولو چې پچا باندې د الله د خوانه 24 غنټې د وحی باران شروع دی جناب رسول الله یوزل بلال رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمی کوسو کې روان دی خلین او قتل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابی جال لعین ما شمانو تاواز کی دا تور حبشی غلام ما تراولی بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی ظالم اغختل زانتا بلال توی او بلالا تدچا غلامی ورتوی دو امیہ ابن خلف غلامی ما ورتوی امیہ ابن خلف تانا خبر دے کنا ورتوی که خبر نہیں خبر بشی که خبر نہیں خبر بشی نو دا کسوے تو خو ثابی شوی د دین نه بی دین شوی هغه بس صحابي هغه چاته ویلو چې دا غوي دین به پرې خو نه هغه سي دینو ادلات او منات او عزا بوتانو ته عبادت کوونو نو چې ته داغي عبادت پرېګ دینو ته بس صحابي شي ناوی ابي جهل کسان امیہ ابن خلف پسې ولګل لار شو غراوله چې غیر واست ورته وي دي سړی دستا غلام دی وای او وې ته تاسو کته په چا ایمان راوړی او ابن خلف ورته په چا دی ایمان راوړي وي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه ظالم اډر کو اسلام لوي بلال رضی الله عنه اسلام لولو او زمانه مسلمان ز صرف د کایو ټکه کوم چې د عشق دعوه کو نو دا تکالیف به برداشت کو او که د عشق دعوه کو او تشپ نوم باندې عشق او تش په خله باندې ایمان نه دا به غره به قابل قبول نه وي غره ځکه الله رب العالمین دا غي خلق متعلق فرمایل چې دا وي په خله کې ایمان او په ځړ کې ایمان نو الله وي په دې باندې جنازي مونږ مکوا او خدای دا وي متعلق فرمایل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا یا ساتي غره ایمان د زړه وزرو ظاهر الاثم وباطنه پرېګ دې ظاهر ګناه
او پرېږ دی باطنه ګناه. دام نه ده چې په ظاهر باندې یو سړی مونږ نه کوي او دس نه کوي، روزه نه نیسي، شراب څکي او یره به د دې ټوله معامله پټه ده، نو دا اسلام الله ته خوښ نه دی. الله فرمای وذروا ظاهر الاثم، پرېږدئ هغه ښکاره ګناه. مونځ قضا کول پرېږدئ، مونځ کوئ. شراب څکل پرېږدئ، شراب مه څکئ. الله وی دروغ مه وایئ، دروغ پرېږدئ. الله وی جواری مه کوئ، جواری پرېږدئ. نو دا ته نه که جواری کوم خو زړه کې مې ایمان دی، شراب څکم زړه کې مې ایمان دی، نو بیا دا ایمان الله تقبل نه دی. الله فرمای وذروا ظاهر الاثم، پرېږدئ هغه ښکاره ګناه، وباطنه او ښکاره پټه پټه کومه یوه ګناه ده. ای زړه کې دې زمنه دا خو چل ول دی، دوکه ورکو، نور خو زموږ زړه کې خپله خبره ده. او دې هسې خوشحاله و نن وخت کې ستاسې خیالي په دې عام په دې معاملاتو کې مونږ ګورو یو سړی به در سره داسې ښکلی روب غړ کوي، ځان ته به در رانږدې کوي، خو زړه کې به در سره نفرت وي. نبي علیه السلام فرمایي خدایه زما امتیان د داسې ایمان نه وساتئ. دا یاد ساتئ. ګورئ زړه او د خولې یوه لاره پکار ده، نو بیا به درنه صدیقي ایمان جوړ شي، بیا به درنه بلالی ایمان جوړ شي، بیا به درنه عمري ایمان جوړ شي، او بیا به درنه د طلحه غوندې ایمان جوړ شي. او که دا نه وي که نه نو بیا د ایمان دعوه ګرانه ده. بلال رضی الله عنه ته دا ظالم وی ویا که نه اوس هم لاندې د خلقو پروت دی، اوس دې څه خیر دی پرېږدم دی. او دا خبره پرېږده. هغه ورته ویل دا څه چل دی چې ته زما سرداري، که ته په ما ډېر هم ستم راوړې یو مرګ دی بس. د ټولو ستمونو او تکالیفو انتها په مرګ باندې ولاړه ده. خو قسم مې دې په خدای چې زما هر یوه عضوه هغه ته ټوټه ټوټه کې او دې هر یوې عضوې ته بیا روح میلاو شي، نو هغه عضوه زما د بدن بدا نعره لګوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هر یوه عضوه د بدن به لګوي، هر یوه عضوه به دا نعره لګوي. هغه نعره چې پتا او ابي جهل باندې بدلږي. امیہ ابن خلف بطحا مقام ته بوتللو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ الته بوتلو، ډېرې ګرم کاڼي او شګې دي بلال پې واچولو. دې دوران کې سیدنا ابوبکر صدیق راغی چې ویل دل سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس مکہ پروت تے برور باندی کانی پرات دی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے چاو بگر صدیق لیدل و خدای زما د محبوب پا معشوق باندے یا اللہ د جناب محمد رسول اللہ پا عاشقانو باندے خدای سے تم جوڑ دے. د بلال سترګونه اوخ روان، د ابوبکر صدیق سترګونه اوخ روان شي. ورته وی اے بلال، ورته وی پام کوه ابوبکر صدیق جاړم تا ته څه پته ده چې زه په څه باندې پروت یم؟ ورته وی ماله پته ده لاندې ګړم کاڼي دي او شګي دي او بره در باندې کاڼي پراته دي. ورته وی زما دې په خدای قسم وي چې ما ته داسې محسوس وي چې زه بستر باندې پروت یم. عشق دقه دی، ښه عشق دقه عشق دی، دې ته د بلال عشق وي. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وتو فرمائل اے امیہ ابن خلفہ اس کے ورسرا وی بس ابو بکر کدا غلام علی در باندې خرصوم یا اخر اگر هم دی تجارت تا وی ډیر خلک بلال د غلام قیمت تی وایا اقل چې پته ولګی چې دا خدا غلام اخلی او آزادیا ناغه ورته ویل چې تاسو را دو يهوديان غلامان دي، یو هغه يهودي غلام او بل ورسره يهودي داغي خزه ده، دا دواړه خزه او خاون په ما باندې په بدل د بلال کې راکا. هغه ورته ویل امید در سره سودا وکړه، هغه خزه او خاون دواړه ستاسو شو بلال ما ته را پرېدا. نو چا ورته ویل چې تور رنگ نه بلال، پرنګ تور بلال، غریب بلال، بے قوم و بے قبیلی غلام باندې سکے چې تو ور باندې داسې لوی غلامان ورکه ورته او فرمایل د دې غلام د سودا نه څوک خبر دی.
بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سودا ته تیار شو. اب امیہ بن خلف ته پته ولګید چې دې ضرور وسخلی ورته وی 100 دینار ورپسې برابر راکې. ابو بکر صدیق ورته فرمایل ته خو د قریش سردار ځان ته وې ګنټه په ګنټه باندې خبره بدلیږي مخکې دې سوال اوس وې اوس برا سره لیکل کې چې 100 دینار هم در کوم خدا ماته غلام راک بلال رضی اللہ عنہ. امیہ ابن خلف ول جدا خوري رخل کار شو زه خدا به موشو دا به موشي نوای غستل چې وای غستل بلال رضی اللہ عنہ آزاد کو. دی وجنه عمر رضی اللہ عنہ مبارک دې متعلق به فرمایل وای ابو بکر درې سوداګانی کړي په جون کې چې درې واړو ته زنه رسېګم کما سودای کړي یو سودای دا کړي وا چې کله سرداری کونین د تبوک د جهاد اعلان کړي چاندر اوړی رب العالمین دی تاسو تمال کی برکت واچي نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د کوټل سامان وروړ یو دا سودا یو سودا پغاری سور کی امام الانبیاء تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بستر جوړ شوا تکیا جوړ شوا درېم سودای چکړی دا بی مثال سودا چې زمون سردار آزاد کړي دي. اے بلال ته غلام ویلو عمر ورته سردار وای زمون سردار آزاد کړي دې ټکی ته سوچ کوي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه سړی دی دا عمر چې کله د خور په کور کې شپه راغله نو خورې لګیوا دا سورت تلاوت کولو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. عمر سے پیرا پاس دلو دا سوی خورې دا څه شوی ته د خطاب لور نه وې ما وې د عمر خور نه وې ما نو دا سوی ورته وې ایرورا دا هغه چا کلام دی چې تیم پیدا کړي او زم پیدا کړي مو خطاب هم پیدا کړي دی دا هغه چا کلام دی چې دا ټول کائنات به پنا کی خدغه الله به باقی وي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا سروا چولو او د عبادت زین لاندې را وګرځولا کله چې خور را وګرځیدلا د خور تندې مات شو وینه پراغلا ورته وی اے خوره به د دخلینه دا आवाज و نورما ورته وی رورا بس ته آرام سملا زب خپل ویني پاکه کما. کله چې عمر فاروق سملا ستو ویني پاکه کړلې او په خپل بستر باندې به کې ناستا او رب العالمین د جاړي چې الله زپدې نه ما چې زما د بدن وینه لاړه خو یا الہ العالمین زما د ویني بدل کې خدای زما ورور ته اسلام نصیب کا. بعضی وخت کې دا د درد دعا خدای ډېر قبلې ښا الله دې زمونږ استاد دا د درد دعا قبول کړي. درد خو به جنې کنه زه تاسو نه مطالبه کوم او بار بار در نکوم چرونو مال پیسې مروړي خو مال درد راوړي درد د زړه درد را سره شریک کړي او د زړه درد چې شریک شي کنه قسم می دې په خدای به بهر سکیږي خو چې د زړه درد نه نو د خلی عشق او د خلی په زنده‌باد باندې هیڅ کار نه کیږي. که زما شاګرد وي که زما مقتدی وي که زما رور وي که زما خپلوان وي زما ډومبۍ خبره دادا چې معزز ما سره د درد والا دوستانه وکي د مینې والا دوستانه وکي پیسې بنوي او سبب بنوي په پیسو ما عادت کوي زړه هغه د زړه مینه راکې چې په پولیس سرات باندې بیا جناب رسول الله ته همدا شی وړاندې کو چې بس موږ سره دی راوړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا مینا ستا محبت ستا درود مراوړې او د دې فقیر او گناهګار مولا د خلینو مو اوریدلو د سرم عقل لاس ور کړي او په دغه واسطه باندې راغلو ان شاء الله او زب ان شاء الله همدا یو واسطه د غره خرونو د نبی علیہ السلام درود په ذات اقدس باندې او دی جامعې سره محبت د خدای د رضا لپاره او په دې رنگ باندې چې دا به د اهل سنت والجماعت مرکز به ان شاء الله کزوم کزنوم که زمانہ بعد بگی بیا نور خلق نور
سندره مندره وای نو قیامت کې دی هغه به خدای سره پوښي ورنه ما به تاسو له دې وخت پورې عقیده د امام ابو حنیفه را رسولي، عشق د بلال به در تر رسولي، صداقت د ابو بکر صدیق به در تر رسولي، عدالت د عمر فاروق به در تر رسولي، شجاعت به د علی المرتضی را رسولي، او حیا او سخا به د عثمان ذی النورین را رسولي ان شاء الله. په دغه عقیده به پرېدم، په دغه عقیده باندې قیامت کې د الله نه غواړم. معززو دا مدرسې د جوړولو دا مقصد نه وي چې موږ د لوی تعمیرونه جوړو، د دې مقصد دا وي چې دې کې د پیغمبر د عشق مدرسه وي، دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت نعتونه وي، دې کې د ذکر او اذکار حلقې وي، دې کې د الله د دین لپاره فکر وي، دې کې د الله رب العالمین د دین اشاعت وي. نو معززو دا زمونږ د اکابر یو نقشه ده، موږ را روان یو، خدای مو دې په دغه نقشه باندې ځان ته ودرې قیامت کې. نو معززو غرض مې دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بلال رضی الله تعالی عنہ، دا بلال رضی الله تعالی عنہ ورترا وستو ورتوي ابو بکر صدیق بلال دی واغستو، بلال رضی الله تعالی عنہ سردار کونین ته ولیدلا. یا الله هغه تور بلال په وینو باندې رنگ دے، یا الله هغه تور بلال رضی الله تعالی عنہ ازګیروي نه کوي، افصیلی نه کوي چې هاي دازې می خوږيږي، هاي دازې می خوږيږي. سرداری کونین ورته لاسونه برکړل، اے بلال راغاړي وزا. بلال رضی الله تعالی عنہ یو ټوپ لګولو پزمکرا پرې وتلو، فداک ابي و امي یا رسول الله. محبت سره درود وي، فداک ابي و امي یا رسول الله. زما د مور پلار ته نه قربان شي، زما بدن په وینو باندې په خور باندې لړلې ده، و محبوب استا بدن تو جامو تبرن ورسیږي. ورته وی اے بلال، اے بلال ستا دغه ویني برنګ راوړي، ستا د بدن خیره خیره نشتا. الله رب العالمین او ټول فرشتي تا ته منتظر دي، و بلال استا په غاړه باندې الله رضا کیږي، و بلال الله زمانه رضا کا. بلال رضی الله تعالی عنہ غاړه ورکړه او سرداری کونین ځان سره ونیولو. ورته وی بلال اسلام نوم د تکلیفونو دی، ستا قبول دی یا رسول الله زما قبول دی. ورته وی اسلام نوم دغمونو برداشت کول دی یا رسول الله زما قبول دی. ورته وی اے بلال، اے بلال اسلام د تکالیف دین دے، وی زما قبول دی. د دې وجنه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای ابو بکر صدیق زمن سردار آزاد کو. دا هغه ابو بکر صدیق بچ کله اولیدلو بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویل اے بلال هغه شپه دی یاد د کهرا چې ما دستانه د سرداری کونین د کور اجازه غوښتو. هغه څنګه وا خور دعا وکړه چې الله عمر فاروق د ایمان نصیب کا. سار چرا پاسې دلو عمر فاروق جاړي. ورته اے خوره تا باندې بیگا ما سے تم کړه دے، پتا می تکلیف را وستلو، خو زر زرات وایا چې جناب رسول الله ته څنګه لار شما. خوري سر سر تور کو اے د زمین و اسمان ربا یا الہ العالمین. خدای زمار زو تمنا دی پوره کړلا. زر زر خپل خاوند ته आवाज وکړو، ورته اے زما خاوندا ما ته چيلې د خپل کور نه ملاوا، هغه چيلې زر زر الا لکا. پلار ورته اے بچي ولی چيلې الا له، او اے زما د پلار زویا، اے زما د مور زویا، کدا اجازه ما بدی خوشاله کی ځان حلال کړي وي، خدا ځان د حلالي دو اجازه شته دینا په ما سمره خوشالي رااله. ورته وي خوري ستا تندې خو په وینو سم سر دې تماته د زړه څنګه کینو باسي.
ورته اے زما ګران اورورا زما دی پرب ذوالجلال قسم وی کتا ز ټوله ټوټه ټوټه کړي وي هغه خفغان یو طرف تکا او د دې وخت आवाज چې د جناب رسول الله تاسو رانو کو دا خوشحالي بل طرف تکا دا خوشحالي بل طرف تکا خخوري اوس راته وای چې څنګه چلو کوم لاړ دربار نبوت ته څنګه شم ما به پریدي هاي هاي یا هغه عمر تور پلاس د خور په کور کې تور په خپل خور باندې او گزار په خپل خور باندې غصه په خپل خور باندې د سو جنې په هغه سره کړه چې هغه ایمان په جناب رسول الله راوړو لیکن چې دا غي د زړه دعا وشو دا چې خدای زما سر مات کو زما بدلته والے او نا 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 زما سر مات کو وینه پس مکه لاړه خو یا الله د دې ویني بدله کی زما ضرور زړه د اسلام پر رنگ باندې رنگ کې خدایا دې راغې چراغ نو ورته ویلا ش دربار کې بیا ارقم ولاړی زید ابن ارقم ولاړی او یا بلال ولاړی رضی الله عنه عمر صاحب چراغې چې ویل دل په دروازه کې تور حبشي بلال رضی الله عنه ولاړ دی چې ولاړ دی نو عمر صاحب چې دا ولیدلو چې بلال صاحب ولاړ دی نو ته आवाज کوي اے بلال سرداری کونین بچیر توی ورتوی سرداری کونین زګورما دنن لاړلو وی فرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله بار عمر فاروق ولار دے عمر بن الخطاب ولار دے ستا تپوس کے ایران اجازت ورکم کنا سرداری کونین و تو فرمایل او بلال از در روان ورتو رازان د جناب رسول الله چار چاپیر صحابه ناستی صحابو باندې خوف راغی ویر راغلا چې عمر پرون خبره مشوره کړي وا تورې لاس کې نیولې وا د سرداری کونین قتل پر سر روان دي ټول صحابه کرام ادریدل جلال کرالل عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله په دروازه رانه وتلو د عمر فاروق عادت طیبه داو چې امیش بروانو برابلی دل داسی به هیبت سره لیدل لیکن دربار نبوت سے چراغ سرلان دی شو سرګونه د اوخ کو سیلاب روان دي او سرداری کونین ته لاسونه پراخ کړل سرداری کونین ته لاسونه چاپه رکړل ورته وی اے عمر بن الخطاب راتل دی مبارک شان عمر فاروق پجړا شو بلال رضی الله تعالی عنہ شاته وګو باندې ورته لاس خودل او عمر فاروق داس خټ کیږي شاته بلال لاسونه دی او مخی سرداری کونین سر سینہ لگی دلی دا ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ آغا کلمہ رات بیان کا چکم کلمہ اللہ رب العالمین تور باندی مامور کریں سرداری کونین تو فرمائل اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورتوي يا رسول الله ز کلمه تیروما تو ورته وکیل چې خطا نوي کلمه تیر کړه واپس راغی د ابو سعود په قرباني ودریدلو ابو سعید کور نه आवाज ناره لګي دادا بیجال کور سره نږدې کور دی د عمر فاروق کور داسې دی الله دې تاسو موږ ټول بوتل لګي بابي فهد باندې چې اوزي دار التوحید شاتا جبلی عمر ورتوی داد عمر فاروق کورو او دا بیجال کور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور سره دی خوا لګیدلو مشرق طرف تا عزیزانو دلته عمر فاروق د خور کورو ندی ډار کراغه او ودرېدلو کینه نه زبر ذکر ودرېدلو आवाज ولګولو بره په دیوال باندې ودرېدلو اے عزیزانو هغه کور کې چې وینه تو یې شوی وا باغی کور باندې اوس به عمر کم आवाज لګئی کم نعرب لګئی عمر رضی الله عنه اعلان کړي ووري چار چاپیر د سعید د کور نه خلق ووري زما د خور د کور نه چار چاپیر گوانډې نو ووري ما د خطاب زوی عمر ایمان راوړو
په جناب رسول الله. دا سه تبر اغله په مشرکین مکه باندې لنظر اغلا نو هغه چې بلال ته سردار ویلو په سوجا چاته تاسو کې چې ته بلال ته سردار ولې وي وی خبره ده سیده چې د بلال او زما او د جناب رسول الله په مینس کې دې پول کردار ادا کو او مال صحابه ببر ودریدل ټول ملګری د نبی علیہ السلام واحد بلالو چې زما په وګو باندې د مرحمت او د شفقت لاسونه کې خودل لکه پلار چې بچی ته لاس کې دي داسې مالې مینه راکړه مالې دا اونول چې عمر ته خو پرون د قتل د پیغمبر پس ګرځېدلې ما ته عزت دنه نظم اجازه اخلم چې تا دنه حضور پاک پری دي زه خادم یم عمر سے به دومره قدر کولو بیت المقدس چې فتح شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ سره صحابه تلو ټول لخر عمر سے بلال ته आवाज وکړ بلال رضی الله عنه راشه چراغ وای بلال اذان وکړ بیت المقدس باندې هغه ورته ویلي یا امیر المؤمنین ما چې سرداری کونین دنیا نه تله به ما اذان نه دی کړی چې زه مدینه طیبه نه راغلم به ما اذان نه دی کړی عمر صاحب ته بلال صاحب ډېر ګران انتهایی مینه یو ور سره ورته وای اے بلال زما درخواست دادې په مخ مبارک ورته لاس راخ کولو ورته وی زنو ما سر راغلی 2000 صحابه کرام سو زرا اے صحابه کرامو ستاسی دارزو تمنا دکنا ټول صحابه راجم شو یا امیر المؤمنین من درخواست کو چې بلال من ته اذان کی بلال رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق دلاسونی ولو ورتوی اے بلال پاسیگ اذان شروع کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ادرے دلو وگن مبارک تے لاس یوڑو اللہ اکبر کل چڑم بے اللہ اکبر کی دلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلال تا اولی دلو بے ټولی مجموعی تا اولیدل ټول صحابه کرام یو بل تلیدل کله چې بلال وی ثانیا الله اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ د سینین आवाज بان شلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی صحابه کرام پجاش چې خدایا مؤذن د جناب رسول الله ولار دے اذان کئی کو خدای جناب رسول اللہ نشترے ار یو صحابی کی دا خبر رالا ار یو صحابی جاڑی بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکل دیزے تراغ اشہد ان محمد رسول اللہ بلال پزمکرا پری وطلو او عمر رضی اللہ تعالی عنہ را منڈکڑا ورتوی اے بلال پاسا اذان مکمل کا ورتوی ماتا تولی یا امیر المؤمنین چی ما بکل دا نار لگولا سرداری کونین براتا ناستو ما تب سرداری کونین دستر گلان دلی دل نن بیت المقدس تا دے نن پکی عمر فاروق امام دے لیکن سرداری کونین پکی نیشتا فلہذا اذان نشم کولے عمر سے برتوی چی خام خواب اذان پورا کے اے تاریخ لکلی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ دریز علی اذان تا اچت دزمکینا دیتا عشق ہوئی دیتا محبت ہوئی دانا جی یار دا چانے تیر کا ورنگی ہیر کا عشق نوے گوڑے عشق دقیتا ہوئی عشق دیتا ہوئی سار اذانو شو بلال بار وطل ایسا پسے نا گہانی جڑا دا حسین ووری دلا نبی علیہ السلام جمعہ تراغلے اے پیمانی ہوئی منگا دی محضر خدا گڑے گان لگی دل الحمدللہ دا خدا دیلوی نعمت تے منگ 2 منٹم استاز دا ذکر بس خدا موسیلینا ولی دا مولا سے خپل ٹیم تا ولی نرازی جمعی تا داویو کنا ٹیم تا ولی نرازی
ټیم خو فرض دی، دا ټیم بدعت ته ګوري. بحوالی مولانا شیخ محمد حسن جان نور الله مرقدو هغه ول منظر معین ټیم به نه مقرر وي چې دا په یو نیم بجو د فکس په دی باندې به ودرېګو. 15 په ورواړه وي، 6 منټه په ورواړه وي، 10 منټه په ورواړه وي، 10 منټه نه چې امام ابو حنیفه راضي کنه او شیخانو ته بزان په ټیم را رسي. کوس امام ابو حنیفه ژوند دی هغه هم فکس یو نیم بجې لزان رسي ګراو نه رسول دی. وجنه زما دا اعلان درنو چې مال کم خلق مانځل راځي غړې ته بنه ګوري چې غړې ته ګوري خیر مخ زې په مخه مخبال مال چې راځي په دې درد پر راځي چې دلته موږ عشق د جناب رسول الله زکاو. بس دلته به یوې خبرې ترازی خالص د خدای د رضا لپاره غړې ته نه ګوري. مال چې راځي په یو عشق برازي. او زه د هغه مولا صح مخالف چې هغه د غړې په ټیم باندې ودرېږي. دا زموږ د شیخ صاحب رحمت الله علیه قول هغه وویل دغه ټیم بدعت دی چې په دې یو ټیم باندې به دا مونږ کوي. یو منټ اخوا دی خوانه تاسو خار ته لاړ شئ. زمونږ مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه خدای پاک وبخي هغه وویل دی جمعات کې یو منیټری هغه په ټولو خلکو باندې خپل اثر رسوخ لري. بس هغه به تاویږي را تاویږي په جمعات کې قرآن تلاوت نشتا، ذکر نشتا، درود شریف نشتا. دا خو چې ته د خدای کتاب تناسب په ټیم ته نه ګوري. دا چې ته د الله په درود پیغمبر اخته ته په ټیم ته نه ګوري. دا چې تاسو سره په سره کې د مراقبي غم وي ټیم ته نه ګوري. به ته امام ته ګوري غړې ته نه ګوري. ته چې چاته ودرېږي هغه ذات ته وګوري. زما ټیم خدا قیمتي دی چې جمعات ته الله راغوښته په ټیم راغلم. نو معززو جمعات کې ځان نه د بلال غوندې عاشقان جوړ کړي. پیغمبر علی السلام جمعات کې دی او مؤذن نشتا او مسله دا ده چې اقامت به داغه چا حق وي چې اذان کړي. نبی علیہ السلام ولیدل هر بلال اقامت شروع نو کو صحابه ودرېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ودرېدل. ټیم ډیر تیر شو، ډیر کافی ټیم تیر شو، حتی تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رکعت مکمل کړ. چې رکعت مکمل شو چې ویلې دلنو چې کله سلام نبی علیہ السلام وګرځول نو په سب کې بلال سے ودرېدل خپل رکعت مکمل کړ. او بلال بیمار وو، اذان خود بلالو سر په اذان خود بلال لا غوښته. بیا څنګه بلال نو په جمع کې بلال رضی الله عنه را غوښته ورته وی بلال راش. بلال سے براغه فرمایل اے بلال اذان دی کړو به بهر ولی وتلې وی ورته وی غوښته می د حسین ابن علی جړا راغلا. لارم حسین ابن علی دروازې ته بهر راوتلو ماغي کې اونیولو د مدینه کوڅو کې می وګرځولو چې کله حسین بن علی د جړا نغلې شو د دوګې نه می د بیبي فاطمه دروازې ښکته کړلو. ما ویل بچي دنن لار شا ورته وی اے بلال پتا دی الله رحم کی چې تا ته زما بچ دومره ګران دي. و بلال پرز د قیامت دی الله رب العالمین تعالی د اذان سعادت در نصیب کی. وی جنتین بکل جنت تنوزی کله چې بلال په غوږ باندې لاس کی دی الله اکبر د جنت دروازه به کولاو شي چې بلال وی اشهد الله اله الا الله. جنتین بټول ګوري جناب رسول الله به اشاره کوي شابه جنت تنوزي چې د بلال اذان ختميږي د نبی عليه السلام امتين به جنت تنوتلي. بلال ستاسو اذان به د الله د جنت دروازې کولاوي. اے بلال ته زما په بچو دومره مینه کې دیو جنا بلال رضی الله تعالی عنہ باقی زندگی حالات به ان شاء الله د مدینه طیبه د واپس راتلو او د مدینه نتلو به ان شاء الله بلی جمعه تا کجوندو را روانه جمعه نه بلی جمعه ته ذکر روانه جمعه زمامون بل چرته ده ان شاء الله العزيز نو را روانه جمعه نه بلی ته به ان شاء الله بیا د بلال رضی الله تعالی عنہ حالات زندگی بیانو. ذکر ډیر مرګري اکثر د زره راضي چې بیا راشي مونږ نو خامخه ارنګي په دې باندې زمونږ نه علماء ناس خو به هر حال نو بل خبره ده معززو چې د هغه پیغمبر چې چا په عشق د بلال رضی الله تعالی عنہ د بدن ویني قرباني شوی دا غي د بدر واقعا به ان شاء الله بیانو. دا کم ظالم چې په مکه مکرمه کې باغې باندې ستم کړو ان شاء الله دا غي واقعا به بیانو. د بدر د بلال د جنگ واقعا به ان شاء الله او د احد میدان کې د بلال بہادری او بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد دا غیتل ان شاء الله او بیا صحابه د شام نه راغفتل هغه به ان شاء الله بیا
بل درېمې جمعې ته بیان به وي ان شاء الله. زمون غرض دا دی معززو هغه جمعات چې موږ ورته نسبت ورکړی چې مسجد جناب رسول الله داغي جمعات 4 دیوالی شروع شو الحمدلله. او تاسو بلن کتلی بعض عاشقان په وګرځیدل. الله دې تاسو مونږ ټول داسې عاشقان وګرځي. زما ایمان دی چې زمون ملګری مونږ سره کوم محبت ساتي دا بے لالچه بیریا دا مینه ساتي ان شاء الله د دې ورته بدلی او عوضونه به ملاويږي. خو غرض مې دا دی ورونو چې دا جمعات او مسجد تاسو به وځي چې مولوی صاحب دا څنګه خبر دی وکړه ما نن شکر خپل ډیسکره 309 ته زما شکر رسیدلې ټینشن دی ورونو ګنې دا جمعات مستاسه دی دا مدرسه مستاسه ده زدا خبره بار بار کوم زما مسافریم ګورې ورونو زه اس پته زمانه لګي زماده د کال دی میشتا ورځ دا نیمه دا ګنټه دا منټ د اس پته لګي نه خو تاسو لا مدا کار دی چې دا زه آباد کړي دا د دین مرکز وګرځوي زمونږ دا ارمان دی چې دا مدرسه خدای جوړ کړي دا د نبی علیہ السلام جمعات الله جوړ او دا ضروري ده کې دې شستا پیسې الله قبول لک بل سره به الله راولي خو نه په الله خپل پیسې قبول کړي په الله جل جلاله خپل پیسې قبول کړي نو معزز د دې جمعات دا دو جمعې کار ان شاء الله وشو دې دو جمعې کار د لپاره معزز مونږه مخکینی لنټر کې قرضایو ما تاسو خبره کړې ده او مونږ فل حال لپاره بیاون قرضاریو نو کار ک بندو بیا بچالو کیږي نه اوس تاسو په لګه چاند باندې غټ کار کیږي اوس هټیک د جستاده جبره به 100 روپۍ اوزي خودل ته په 1 لک روپۍ پیدا مون تر راسیږي چې کار ودرېږي او به چالو کې نه بیا غ 1 لک روپۍ خرچه واړي همدا څه کنه او موږ تاسو چې کور جوړو د زړه مداوي چې په جون باندې دا کوټه جوړو چې زم بګي واده وکي نو دا د جنت کوټه ده ان شاء الله. چا چې د نبی علیہ السلام حدیث باندې عمل وکړو چا چې جمعه جوړ کو ځان له په جنت کوټه جوړ کړه نو چاندا ما خدا سي پروګرام مالدا چاندا به خپل اخلم چې د زروانو مالدا به زما خرچه شي خو بیګامي ضمیر دا خبره زما الټا کړله ما چې نه دا چاندا به جمعه تک نو معززو دا رومبي چاندا د نن به د جمعه ته برابر چاندا درنه غواړم لګانا ورونو چې د چا سل کېږي وس نو یو نیم سل لا کوي چې د چا زر کېږي یو نیم زر واچوي دا چاندا به ان شاء الله زمونږ د را روان د لنټر پر بده و چاندا وي خو خمودا نو ملمنو ته من دا درخواست دی قربانو ته من درخواست دی چې دا صادر ستاسو تر مخه تیریږي ته شبانه پرې دی ورونو ټول خو په اخلاص باندې او خو په مینه باندې ورونو چاندا واچوي ان شاء الله العزیز دا زمونږ استاد د اخرت سودا ده او د اخرت سودا هغه ډېر خوي په نسبت د نورو سوداګانو باندې نو معزز ټول هم قربانیو کوي خدای پاک دی موږ او تاسو ټول د خپل خزانو را نصیب کړي دا د الله رب العالمین سره زموږ استاد سودا روانه ده ټول ته مې دا درخواست لرو چې په اخلاص باندې څومره درنه کیږي چاندوا چوي ان شاء الله العزیز چې دا کار زموږ د خیر رواني جمعې ورو روزي ښه ورو روزي ټول مرګري چاندا شي بس